سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. د 2024 کال د فبروري پر 8 باندې د منځني ختیځ اسمان د سهار لخوا په چاودنو ډک و. امریکا او اسرایلو په ګډه پر ایران باندې برید وکړ. د لومړني راپورونو له مخې ډېرې پوځي اډې، د توغندیو زیرمتونونه او ځینې مهم ستراتیژیک ځایونه سخت زیانمن شول. په ډېرو سیمو کې د اور او لوګي ورېځې اسمان ته پورته کېدلې. ځینې مهم پوځي چارواکي ووژل شول او ډېرې ودانۍ سختې زیانمنې شولې. د دې برید وروسته د منځني ختیځ په ټوله سیمه کې تاوتریخوالی په چټک ډول سره زیات شو او د نړۍ ټولې سترګې ناڅاپه ودې سیمې ته راواوښتلې. اخر ولې هغه دوه هیوادونه چې پخوا ملګري وو نن د منځني ختیځ تر ټولو خطرناکه جګړه کوي. نن سبا ایران او اسرائیل د نړۍ له سترو دښمنانو څخه شمیرل کیږي، خو ډېر لږ خلک پوهیږي چې یو وخت دا دواړه هیوادونه یو د بل ډېر نږدې ملګري او همکاران وو. په 1948 کال کې چې کله اسرائیل د نوي هیواد په توګه راڅرګند شو، د منځني ختیځ ډېرو عربو هیوادونو هغه دښمن وګڼي، خو د ایران حالت لږ توپیر درلودی. په هغه وخت کې شاه محمد رضا پهلوي پر ایران باندې واکمن و. د هغه حکومت غوښتل چې له لویدیځو هیوادونو سره نږدې اړیکې ولري. په همدې دوره کې ایران له هغو لومړنیو مسلمانانو هیوادونو څخه شو چې له اسرایلو سره اړیکې جوړې کړې او وروسته یې هغه په رسمیت وپېژندی. په 1950 او 1960 لسیزو کې د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړې شوې. هغه وخت هم ایران او هم اسرایل ځانونه د عربي هیوادونو له خوا څخه کلابند احساسوله. له همدې امله یې یو له بل سره همکاري پیل کړې. اسرایلو له ایران څخه تیل ترلاسه کوله او په بدل کې یې ایران ته ټکنالوژي او تخنیکي مرسته ورکوله. ډېر اسرایلي انجینرانو او شرکتونو په ایران کې کار کوي. سوداګري هم په چټکۍ سره زیاتېدله. نه یوازې دا، بلکې پټه همکاري هم موجوده وه. د اسرایلو استخباراتي اداره موساد د ایران له امنیتي ادارو سره په اړیکه کې وه او دواړه هیوادونو یو له بل سره په ډېرو چارو کې مرسته کوله. تر 1980 لسیزو پورې اړیکې دومره پیاوړې شوې چې دواړو هیوادونو ګډ پوځي پروګرامونه هم پیل کړل چې پکښې کې د نوو وسلو او توغندي ټکنالوژي پراختیا شامله وه. خو تاریخ تل یو شان نه وي. په 1990 کال کې په ایران کې یو ناڅاپي انقلاب راپورته شو. میلیونونه خلک سړکونو ته راووتل. د شاه د حکومت پر ضد پراخ مخالفت پیل شو او انقلاب ټول هیواد ته خپور شو. دا هغه شیبه وه چې نه یوازې د ایران واکمني بدله شوه، بلکې د منځني ختیځ د سیاست لوري یې هم بدل کړي. کله چې اسلامي انقلاب بریالی شو او آیت الله خمیني واک ته ورسېدی، د ایران بهرنۍ تګلاره په بشپړ توګه سره بدله شوه. نوی حکومت اسرائیل دوست نه بلکې یو دښمن اعلان کړي. په تهران کې د اسرائیلو دفتر وتړل شو، اړیکې پرې شوې او هغه ښار چې یو وخت د دوستۍ نښه وه اوس د شخړو مرکز وګرځېدی. ایران په ښکاره ډول سره د فلسطینیانو ملاتړ پیل کړي او هغه ډلو ته یې سیاسي او کله ناکله پوځي مرسته ورکړه چې له اسرائیلو سره جګړه کوي. په همدې وخت کې ایران په لبنان کې د حزب الله په څېر ډلو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړې. بل لور ته اسرائیل هم دې بدلون ته ډېر متوجه شو. هغه هیواد چې یو وخت یې ملګری و ناڅاپه یې تر ټولو لوی دښمن شو. په 1980 او 1990 لسیزو کې که څه هم مستقیمه جګړه نه وه، خو پټه جګړه روانه وه. استخباراتي فعالیتونه، سایبري بریدونه او سیمه ییز ائتلافونو مهم رول لوبوي. ورو ورو دا دښمني نوره هم سخته شوه، په ځانګړې توګه کله چې ایران خپل اټومي پروګرام او توغندۍ ته چټک پرمختګ ورکړي. اسرائیلو ویره درلودله چې که ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو دا به د سیمې لپاره ستر ګواښ وي. له همدې امله اسرائیل په نړیوالو ډګرونو کې تل هڅه کړې چې د ایران اټومي پروګرام ودرول شي. په منځني ختیځ کې په سوریه، لبنان، غزه او عراق کې د دواړو هیوادونو ګټې سره ټکر شوې او دښمني لا هم زیاته شوله. په دې ډول سره هغه اړیکې چې یو وخت د دوستۍ پر بنسټ ولاړې وې ورو ورو په بېباورۍ، شخړو او دښمنۍ سره بدلې شوې. نن ورځ د ایران او اسرائیلو ترمنځ دا دښمني د نړۍ له تر ټولو خطرناکو رقابتونو څخه ګڼل کېږي. د ایران اټومي پروګرام هم ډېر پخوانی دی. دا په 1950 لسیزه کې د شاه د واکمنۍ پر مهال د امریکا په مرسته پیل شو چې هدف یې انرژي او عملي څېړنې وې. خو د اسلامي انقلاب وروسته دا پروګرام ورو شو. د ایران او عراق جګړې او اقتصادي ستونزو ډېرې اغېزې وکړې. بیا په 1990 لسیزه کې ایران خپل اټومي پروګرام بیرته چټک کړي چې له امله یې نړیواله اندېښنه نور هم زیاته کړله
په 2002 کال کې نړۍ ته معلومه شوه چې ایران پټ اټومي مرکزونه لري. لدې وروسته د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA او لویدیځو هیوادونو پوښتنې راپورته کړې. اسرائیلو دا یو لوی ګواښ وګڼي او تل یې هڅه کړې چې د ایران پر ضد نړیوال فشار نور هم زیات کړي. په ځینو حالاتو کې د سایبري بریدونو او پټو عملیاتو خبرونه هم خپاره سول چې هدف یې د ایران اټومي تاسیساتو ته زیان رسول و. بل لور ته ایران تل ویلي دي چې د دوی اټومي پروګرام یوازې د سوله ییزو موخو لپاره دی، لکه انرژي او ساینسي پرمختګ. خو د منځني ختیځ په سیاست کې بې باوري دومره ژوره ده چې شکونه او ویره لا هم دوام لري. نن ورځ حالت داسې سوی دی چې د ایران اټومي پروګرام نور یوازې یو تخنیکی یا ساینسي موضوع نه ده، بلکې دا د ایران او اسرائیلو ترمنځ د سیالۍ تر ټولو حساسه او خطرناکه برخه ګرځېدلې ده. همدا هغه موضوع ده چې ډېر وخت ټوله منځني ختیځه سیمه د یوې لویې جګړې تر پولې پورې رسوي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د سیالۍ د پوهېدو لپاره د 2006 کال د لبنان جګړه یو ډېر مهم بدلون ګڼل کېږي. دا جګړه مستقیمه د ایران او اسرائیلو ترمنځ نه وه، خو د ایران اغیزه پکښې کې له لیرې څخه ښکاره کېدله، ځکه چې په لبنان کې موجوده ډله حزب الله د ایران له خوا څخه ملاتړ ترلاسه کړی و. دا جګړه د 2006 کال د جولای پر 12 باندې پیل شوه. په هغه ورځ د حزب الله جنګیالیانو ناڅاپه د اسرائیلو پر پوله باندې برید وکړي چې پکښې کې یې اسرائیلي سرتیري هدف وګرځول او 2 سرتیري یې ژوندي لبنان ته بوتلل. د دې پیښې څخه وروسته حالت ډېر خراب شو. اسرائیلو سمدستي غبرګون وښودی او په لبنان کې یې د حزب الله پر مرکزونو باندې پراخ هوایي بریدونه پیل کړل. په څو ورځو کې دا نښته په بشپړه توګه سره بدله شوه. اسرائیلو په دوامداره توګه سره د لبنان پر بېلابېلو سیمو په ځانګړي ډول د بیروت پر جنوبي سیمو او د حزب الله پر خاصو ځایونو باندې بمباري وکړه. له بلې خوا حزب الله هم چوپ پاته نه سو. دې ډلې د اسرائیلو پر شمالي ښارونو لکه حیفا او نورو ښارونو زرګونه توغندۍ وتوغولې. دا جګړه شاوخوا 40 ورځې روانه وه. په دې موده کې لبنان ته درانه زیانونه واوښتل. ډېرې ودانۍ او بنسټیزې زیربناوې ویجاړې سوې او د اسرائیلو ګڼ ښارونه هم د راکټي بریدونو له امله زیانمن سول. د نړۍ رسنیو هره ورځ د دې جګړې انځورونه خپرول. بالاخره د 2006 کال په اګست کې د ملګرو ملتونو په مزګړیتوب اوربند وسو او جګړه پای ته ورسېدله. خو دې جګړې د منځني ختیځ پر سیاست ژور اغیز وکړي. اسرائیلو درک کړل چې حزب الله نور یو عادي ملیشه نه ده، بلکې یو منظم او ځواکمن پوځي ځواک ګرځېدلی دی. بل خوا حزب الله هم ځان د اسرائیلو پر وړاندې د مقاومت ځواک په توګه سره راوړاندې سو. ډېر شنونکي باور لري چې له دې جګړې وروسته د ایران او اسرائیلو سیالي نور هم تیزه سوه، ځکه چې اسرائیلو لا ډېره ویره پیدا کړه چې ایران کولی سي د سیمې امنیت ته جدي ګواښ واړوي. له همدې ځایه په منځني ختیځ کې د جګړې یو نوی ماډل پیل سو چې پکښې کې د مستقیمو جګړو پر ځای ډېر خطرناک نیابتي جنګونه ولیدل سوله. کله چې په 2011 کال کې د عربي پسرلي څپه خپره سوه، په سوریه کې هم پراخ لاریونونه پیل سول. په پیل کې دا مظاهرې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنې لپاره وې، خو د حکومت د سخت چلند له امله حالت ژر خراب سو او هیواد ورو ورو یوې خونړۍ کورنۍ جګړې ته ولوېدی. په دې جګړه کې نه یوازې د سوریې دننه ځواکونه بلکې ډېر بهرني هیوادونه هم د بېلابېلو ډلو ملاتړ ته داخل سول. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت د ایران او د هغه د متحدینو لخوا ملاتړ کېدی. ایران خپل پوځیان د سپاهي پاسداران افسران او د حزب الله جنګیالي سوریې ته ولېږل تر څو د اسد حکومت وژغوري. خو دا حالت د اسرائیلو لپاره لوی ګواښ وګرځېدی. اسرائیلو ویره درلودله چې که ایران او متحدین یې په سوریه کې دایمي اډې جوړې کړي نو د اسرائیلو پر شمالي پوله به یو نوې او خطرناکه جبهه جوړه سي. له همدې امله اسرائیلو څو ځله په سوریه کې پر هغو ځایونو بریدونه وکړل چې ویل کېدله د ایران پوځي شبکو یا د حزب الله د وسلو مرکزونه دي. له 2014 کال څخه وروسته اسرائیلو په پرلپسې ډول په سوریه کې هوایي بریدونه وکړل. د دې بریدونو اصلي هدف هغه زغروال کاروانونه او پوځي اډې وې چې د ایران څخه حزب الله ته د وسلو د لیږد لپاره کارېدلې. د ځینو راپورونو له مخې اسرائیلو یوازې د 2019 او 2018 کلونو ترمنځ له 200 څخه ډېر هوایي بریدونه په سوریه کې کړي دي. ځینې وخت دا نښتې دومره زیاتې سوي وې چې د ایران او اسرائیلو پوځونه یو له بل سره مخامخ سوي وو. د 2018 کال د بریدونو پر مهال اسرائیلو د ایران پر اډو او د سوریې پر هوایي دفاعي سیستمونو باندې پراخ بریدونه وکړل. دا پیښه د سوریې د جګړې پر مهال د ایران او اسرائیلو ترمنځ له لویې پوځي نښتو څخه ګڼل کېږي.
د وخت په تیریدو سره سوریه یوازې د کورنۍ جګړې ډګر پاتې نشو بلکې د ایران او اسرایلو د سیالۍ تر ټولو خطرناک ډګر وګرځېدی. دلته استخباراتي عملیات، توغندیز بریدونه، د ډرون حملې او پټي پوځي هڅې دوام لري. ډېر شنونکي باور لري چې د سوریې پر خاوره دا پټه جګړه د منځني ختیځ له سترو شخړو څخه ده. ځکه که دلته حالت نور هم خراب سي نو دا شخړه کولی سي مستقیمه د ایران او اسرایلو ترمنځ په خلاصه جګړه بدله سي. په 2024 کال کې منځني ختیځ ناڅاپه هغې مرحلې ته ورسېدی چې د ایران او اسرایلو ترمنځ د ښکاره جګړې امکان ډېر نږدې سو. ټوله پیښه د 2024 کال د اپریل په لومړۍ نیټه پیل سوه کله چې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران په ډیپلوماټیک کمپلیکس یو لوی برید وسو. په دې برید کې د سپاه پاسداران لوړپوړي چارواکي ووژل سول. ایران سمدستي اسرائیل د دې برید مسؤل وګڼي. ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه‌ای وویل د دې برید جواب به حتمي ورکول کیږي او مسؤل کسان به حتما سزا وویني. وروسته بیا د 2024 کال د اپریل د 14 او 16 شپې ترمنځ ایران د لومړي ځل لپاره پر اسرائیلو پراخ بریدونه وکړل. له ایران څخه تر 180 زیات ډرونونه او شاوخوا 10 کروز توغندي او له 100 څخه ډېر بالستیک توغندي د اسرائیلو پر لور باندې وتوغول سولې. سلګونه ډرونونه او توغندي په اسمان کې الوتي لیدل کېدلې. اسرائیلو سمدستي خپل دفاعي سیستمونه لکه آیرن ډوم، ډیویډ سلینګز او ایرو فعال کړل. په هغه وخت کې د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وویل چې هر څوک پر اسرائیلو باندې برید وکړي موږ به ورته کلک ځواب ورکړو. موږ به د خپل امنیت لپاره هر اړین ګام پورته کړو. د منځني ختیځ په اسمان کې د 100 ساعتونو لپاره د توغندیو د شنډولو او چاودنو صحنې لیدل کېدلې. امریکا، برتانیا او اردن هم ډېر ډرونونه او توغندي په لارې کې وویشتلې او له اسرائیلو سره یې مرسته وکړه. د راپورونو له مخې د ایران ډېر بریدونه مخکې له دې چې هدف ته ورسېږي شنډ سول، خو ځینې توغندي د اسرائیلو د نیواتیم هوایي اډې ته نږدې ولګېدل او لږ زیان یې واړوي. له دې وروسته د 2024 کال د اپریل پر 19 نیټه باندې د ایران د اصفهان ښار ته نږدې د چاودنو خبرونه خپاره سول. په ډیرو راپورونو کې دا د اسرائیلو غچ اخیستونکي برید بلل سوی و. له دې وروسته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي وویل چې که اسرائیل د ایران پر خاوره برید وکړي نو ځواب به یې سمدستي او ډیر سخت وي. دا پیښې د څو ورځو لپاره منځني ختیځ د جګړې تر پولې پورې ورسوي. نړیوالو مشرانو او ملګرو ملتونو سمدستي د زغم غوښتنه وکړه، ځکه ویره وه چې که دا شخړه دوام وکړي ټوله سیمه به په لویه جګړه سره واوړي. خو د څو ورځو وروسته حالت ورو ورو آرام سو، سره له دې چې د 2024 کال دا پیښه په تاریخ کې د هغه وخت په توګه سره ثبت سوه چې ایران او اسرائیل په لومړي ځل دومره نږدې مستقیمې جګړې ته ورسېدل. د 2025 کال وروسته په منځني ختیځ کې وضعیت لا خطرناک سو. د کلونو پټې جګړې او نیابتي جګړو وروسته د ایران او اسرائیلو سیالي ورو ورو ښکاره جګړې ته نږدې سوې وه. د 2025 کال په جون کې اسرائیلو د ایران پر ګڼو پوځي اډو، اټومي تاسیساتو پراخ هوایي بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې د اسلامي انقلاب ګارد ځواک قومندان حسین سلامي او نور لوړپوړي پوځي چارواکي ووژل سول. دې پیښې په ایران کې سخت غبرګونونه راوپاروله او ایران دا د مستقیمې جګړې پیل وبلئ. له دې وروسته په ټوله سیمه کې کړکېچ ډیر زیات سو. ایران څو ځله خبرداری ورکړ چې که اسرائیل بریدونه جاري وساتي نو نه یوازې اسرائیل بلکې د هغه متحدین به هم په منځني ختیځ کې هدف وګرځېږي. د 2025 کال په اوږدو کې د توغندیو بریدونو، ډرون حملو او سایبري عملیاتو خبرونه خپرېدله چې دا یې ښودله دواړه هیوادونه لوی جګړې ته ډیر نږدې سوي دي. خو تر ټولو لویه پیښه د 2024 کال د فبروري پر 28 باندې وسوه کله چې امریکا او اسرائیل په ګډه سره پر ایران باندې پراخ هوایي بریدونه وکړل. د دې بریدونو اصلي هدف د ایران پوځي او سیاسي مشرتابه کمزوري کول و. په دې برید کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای هدف وګرځول سو او وروسته د ایران دولتي رسنیو د هغه د وژل کېدو خبر خپور کړي. په دې بریدونو کې نور لوړپوړي پوځي چارواکي او امنیتي سلاکاران هم وژل سول. د ستر مشر لمړنې وروسته په ایران کې د غم او قهر فضا خپره سوه. میلیونونه خلک سړکونو ته راووتل او حکومت د 40 ورځو لپاره د ملي ماتم اعلان وکړ. سمدستي وروسته ایران په اسرائیل او په منځني ختیځ کې د امریکا پر اډو د توغندیو او ډرونونو بریدونه وکړل. اسرائیل هم غچ واخیستی
او د ایران پر پوځي اډو د تیلو پر زیرمو او د حزب الله اړوند پر مرکزونو باندې بریدونه وکړل. په دې توګه سره منځني ختیځ یو ځل بیا د لویې جګړې تر پولې پورې ورسېدی. نن ورځ حالت داسې دی چې دا شخړه یوازې د ایران او اسرائیلو ترمنځ نه ده پاتې شوې. ډېر سیمه ییز ځواکونه، پوځي تړونونه او نړیوال قدرتونه هم پکې ښکېل شوي دي او اوس تر ټولو لویه پوښتنه دا ده چې آیا دا شخړه به دلته ودرېږي که منځني ختیځ د بلې سترې جګړې پر لور باندې روان دي؟ خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.